د دواپاشي یگانه دلیل سمت باد است. د کندوز ولایت د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست د دغه ولایت په ټولو برخو کې د بې ساري اقدام په ترڅ کې د مضرو ملخونو د له منځه وړلو کمپاین پیل کړ. دوی د دې ولایت مالدارانو بزګرانو ته ډاډ ورکوي چې دا کمپاین به د مضرو ملخونو په له منځه وړلو او د بزګرانو په حاصلاتو زیاتوالي کې ګټور تمام شي. ما کمپاین مجادله ملخ در ساحه در تقریبا تمام ولسوالی‌های کندوز به شمول دشت‌های آبدان و دشت‌های میرلم در چهاردره آغاز کردیم و این کمپاین امکان داره 2 ماه دوام کنه و ما امیدوار هستیم که در طول 2 ماه ملخ تا اندازه سرعزیز کار شود که این دیگه خساره رسانده نتونه به کشت‌های زراعتی. په ورته مهال د دې ولایت مالداران د یاد کمپاین په پیلېدو خوښي څرګندوي او وایي چې تیر وختونو کې د مضرو ملخونو پر وړاندې د کمپاین نه پیلېدو له امله یې مالچرونه ډېر ژر زیانمن او له منځه تلل. موږ خلکو ته د مالدار ته ټول زیان دی چې د واښه وخوړل دا ټول زیان دی، بس نو واښه ټول خوري. په اوته کې به د منطقه خامخا د واښو څخه خلاصوي. یو هفته کې دا واښه خلاصېږي، دا ملخ که د مخنیوی ونیسي باید د دې مخنیوی وشي. د واپاشي کوي د دې څخه موږ ډېره خوشحاله یو. خدای دې وکړي چې دوی نور هم کوشش وکړي چې نورې دواوې هم راوړي، بل ځای هم وپاشي او موږ د دې مشکله خلاص وو. موږ ډېر خوشحاله یو. کندوز یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ډېری اوسېدونکي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي او د دې کمپاین ترسره کېدل به د مالچه ساتلو سربیره د کروندګرو په کرنیزو حاصلاتو هم خورا اغېزمن تمام شي.